غنی بابا په مولا چرګک نظم کې په لفظونو کې تصویرونه جوړ کړي دي او د په تخیل کې چې د مولا چرګک په جوهره کتنه کم تاثرات راغلي دي کم امپریشنز راغلي دا غي اظهار کړي او ورسره د معاشره چې کم خوب ځایونه دي او کم کردارونه دي نو هغه ته هم چې کم دي نو اشاره کړي زیړ د کمیس ته خړ د خختګ دی شمله د نیغه ده او کوټ د برګ دی ټول ورس کني پزان مینا چې خوار چنجي پسې کند کوینا نمایشی شان یې کړه د نخرو الواتا د مشروطو نډک ستا قدمونه کاتا پخې د سترګي د پښتو پشان پښتو غنی بابا وای زمون محترم او معزز دوست مهردل خان دی چې د قد نه چته خډي روخيار دی نو د ډېر قاره او یا د ډېر مینې نه ورته مونږه پښتو وایو نو پخې د سترګي د پښتو پشان پدرنج تلا د ټټو پشان د سليمان دلالي نوم او صافه د امام یو خوا قبا او تسبیح بل خوا پیاله او خیام یو خوا سپینروبه ملک مره د رسم قانون بل خوا د مینې دلال بندي د عشق او افسون یو خوا تنګي تاریکی د بل د خیال سودا د بال او بچ سودا د ځان او مال سودا بل خوا د بل پمینا ځان او ناموس ورکول پټ شاباشي له د زړه د خار جلوس ورکول یو خوا د بل سترګو کې د درنېدو تلاش بل خوا د ماتو سانګو د الوتو تلاش زبرګ او معقول پخنیا پګ پسر مولا تا کې ښکاریږي ماته د ژوند عجب قصه چې کله والوزي ملک سبا وینم او سليمان تخاوري ټول دنیا وینم د بحروبر بادشاہ وړې شان جونیتا قربانوي خوشحالي د غم مېرمنې ته د ګل خندا وینم د لولکۍ پرواز د محمود وګې سترګې معصومه خوله د آیاز زه د آدم جوړښت په وجه راز پوه شم په خپل انجام پوه شم په خپل آغاز پوه شم